د پهاشه لنډې کیسې که درمونه اورېدونکو ستړي مه سئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د کیسې لومړۍ او په زړه پورې برخه وړاندې کوم، په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاته سئ. شینکۍ د زرین دور په دنیا کې سترګې پرانیستلې وې. په کور کې د هیڅ شي کمی نه و. د مور او پلار د مینې نه واخله بیا تر هر دنیاوي رحمت هغه سنباله وه. د دریو کلونو له درشل نه لا اوښتې نه وه چې د یوې ناڅاپي ناروغۍ په اثر یې مور سترګې پټې کړې. د پلار پر سر یې د خپلې مېرمنې له غم سره سره د شپږو وړو ماشومانو پیټۍ هم پرېوتې. یو هم لا د پلار سره د لاس نوي عمر ته نه و رسېدلي. بیا هم د غم په دې توپان کې د شینکۍ د پلار اوښې د هغې تر ټولو مشره خور چې 15 کلنه وه په دغه وینا له ځانه سره خپل کور ته بوتله چې نجلۍ اوس هوښیاره سوې ده. د مور په غیاب کې چیرې څوک ورته څه ونه وایي یا خطایي ترې ونیسي. ستاسو نارینه و په کورنۍ کې دا ټوله ورځ تنها ناسته وي، هسې هم وزګار مازغه د شیطان کور ګڼل کیږي. زما سره به لاړه سي او هلته به د خپلې ترور په سرپرستۍ کې واوسي. موږ به هڅه کوو چې ژر تر ژره واده وکړو او ستا دا غم هم لرې کړو. د شینکۍ پلار د خپل اوښ په دې خبره ډېر خوشحاله سو او په ډېره خوشحالۍ سره یې خپله مشره لور ورسره ولېږله. خو په امانت خیانت زیات وخت وانخیستی او 12 ورځې هم تېرې نه وې چې خبر راغلی چې هغه مړه سوه. داسې خبرې نه پټېږي. کشور چې د شینکۍ خور وه د مرګ ګنګوسې د شینکۍ د پلار غوږونو ته هم ورسېدې چې د دریو ژوندیو ښځو مېړه د 15 کلن بوډا اوښ یې زړه ټینګ نسو کړلی او یوه شپه یې په کشور باندې چاپه ووهله. کشور ډېر مزاحمت او مقابله ورسره وکړه، مګر په پای کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هر څه شاید د شینکۍ ترور د مېړه د عزت او ابرو او د خپل ژوند دپاره لکه د ګونګۍ پر خپله خوله یې غټه تیږه کښېښوده، لیکن راز پاتې نه سو. د شینکۍ پلار دغه غم لیونۍ غوندې کړي. 400 د هیروینو په څېر هره نشه یې د خپل غم غلطولو لږ وسیله وګڼله. له کاره ووتې او کټ یې ونیوی. د شینکۍ ورور چې 12 کلن و د شاوخوا یو دوکاندار په هټۍ کې نوکري شروع کړه. 12 کلن هلک به چې په میاشت کې څه لږ ډېر به ګټل نو د هغو لویه برخه به یې د پلار دپاره په هیروینو ولګوله. پاتې پیسې به د میاشتې د اوړو لپاره هم کافي نه وې. خو د چم ګاونډ د ځینو ښو ګاونډیانو په مرسته او همدردي ډېر وخت تېرېدی. یوه ورځ د شینکۍ ورور فریدون له خپل پلاره سره په جنګ واوښتي. ورته به یې ویل پلاره تا هم خپل صحت خراب کړ او هم دې موږ ټوله کورنۍ تباه کړو، نو ولې دا نامراده نشه نه پرېږدې؟ په دې کې تا څه لیدلي دي چې بې له دې یوه ورځ هم نسې پاتې کېدلی؟ دې 3 وړو ماشومانو ته وګوره، ما ته وګوره، که سر پټونو پښې مې وربنډېږي. د 2 وخته ډوډۍ دپاره هم د نورو خیراته ناست یو. آیا له موږ نه هم تا ته دا نشه ګرانه ده؟ له دې نه وروسته فریدون د کار لپاره وتلی و. پلار یې د ماشومانو د بد وضعیت په خاطر په نس ډېر کابو راوستی، لیکن د هیروینو د نشې شدت دومره وځورولي چې په پای کې یې خپله مرۍ زندۍ کړه او مړ سو. فریدون د پلار په مرګ ډېر زیات خفه او دلګیره و. هغه د دې لپاره هم خپل ځان ګرم ګڼلی چې د خفګان او مایوسۍ په دغه حال کې هغه د دې ازمایښت لپاره چې دا نشه رښتیا هم دومره زوروره ده او که پلار یې د کورنۍ جنجال څخه د تل لپاره د خلاصون په خاطر ځان ووژي. د هغو ګولویې نه چې د خپل پلار دپاره یې راوړې وې یوه راپورته کړه او د تیلې بلولو سره یې راښکله. فریدون هم نشې کوم بل جهان ته ورساوه. د هغه په نازک بدن باندې نشې پوره اغېز وکړ او ځان یې داسې حس کړ لکه مارغه چې الوځي. له دې نه وروسته فریدون هم یوه ګولۍ د ورځې راوړل شروع کړل. هغه هم اموخته سو. شینکۍ چې اوس 11 کالو ته رسېدلې وه د چم ګاونډ په کورونو کې یې لږ ډېر کار شروع کړل. دغه کار به ډېر معمولي و، مګر شینکۍ چې ډېره خودداره وه داسې احساس یې کاوه چې ګاونډیان ورته خیرات نه بلکې د کار په بدل کې پیسې ورکوي، خوا که لږې یا زیاتې وي. فریدون هم د پلار په پل باندې پلی ایښی و. اوس هغه هم له کاره ووتی. ټوله ورځ به په نشه کې ډوب پروت و او چې کله به یې لږ چورت سم سو او بدن به یې دردونه نه کول نو د کار لپاره به ولاړ سو. ورو ورو دغه سلسله هم کته سوه.
په ژمي کې چې یوه ورځ سخت باران ورېدی او هغه د هیروینو راوړلو جرأت نسو کولی، نو خپلې کشرې خور شنکۍ ته یې وویله: شنکۍ خورې، ته له ما سره ډېره مینه کوې که نه؟ ګوره زما طبیعت ښه نه دی، ته ولاړه سه د نواب کبابي دکان ته، هغه ته به ووایې چې زما د ورور فریدون په وجود کې سخت درد دی چې یوه پوڼۍ راکړه، خو ګوره دا به چاته نه ښایې، بیرته به سمه کور ته راسې، ها پیسې در واخله. مهربانه شنکۍ د پلار په شان یې د ورور امر ښکته نسو غورځولی، بس دومره یې به ویل: وروره، زه د واده کساب له دوکانه راوړم، د ډاکټر مجید شفاخانې ته ولې لاړه نسم؟ خو فریدون ورته وویل: ما چې درته څه وویل هماغسې وکړه، په ما د ډاکټر علاج اثر نه کوي. شنکۍ هم په لوڅو پښو د نواب کبابي دکان ته ورغله او 2 پوڼې یې ترې راواخیستې، بیرته کور ته را روانه سوه. لا څو قدمه نه وتللې چې هلته د یو دکان د څیرکي لاندې له بارانه پټه ودرېده. یو پولیس چې شنکۍ د کبابي له دکانه د پوڼې اخیستلو په وخت کې لیدلې وه، هغه یې راوبلله او ورته ویې ویل: په لاس کې دې څه دي؟ شنکۍ وویل: هیڅ هم نه. پولیس ورته وویل: ته راوښیه لاسونه دي؟ شنکۍ وویل: دا خو دارو دي، زما له ورور لپاره یې وړم. پولیس چې کله دارو وکتل، بیا یې شنکۍ له ځانه سره څارنوالۍ ته بوتله. له زیاتو پوښتنو په قد د وهلو او ټکولو د ډار په واسطه د څارنوالۍ څو ظالمو څارندویانو له شنکۍ سره ټوله شپه لوبې وکړې او 3-4 شپې وروسته یې د مخدره موادو ساتلو او خرڅولو په جرم د 8 کالو په بند محکومه کړه. په زندان کې د شنکۍ ژوند په ډیرو مشکلاتو تېرېدی. یوه ورځ به د کال نه هم ورته اوږده ښکارېده. د بند په 5مه میاشت د هغې ګېډه راوتلې وه او هر مجرم به هغې ته په لیدو بل ته اشارې کولې. ورځې تېرېدې او په آخر کې شنکۍ بې له واده د یو هلک مور سوه. د شنکۍ د اولاد په زېږېدو نه چا ډمامه ووهله او نه چا ډول سورنې وغږولې. ځینې تورنې ښځې چې د هغې له حاله خبرې وې په زړه کې وژړېدې. په 2 کلنۍ کې هغې په محبس کې خپل ماشوم ته زده کړه شروع کړه. بل پلو د شنکۍ ورور فریدون د هغې د ورکېدو وروسته داسې بدل سو چې بیا یې د نشې نوم هم وانخیستی. هغه د خپلې خور د حشر دپاره خپل ځان ګرم ګڼلی. د ډېرې خواري او زیار وروسته د پولیسو مفتش ګرځېدلی و. څو ځله بندیخانې ته هم تللی و، خو هغه هیڅکله هم له خپلې خور سره مخامخ سوی نه و، او که سره مخامخ سوی هم وایي کېدای سو خپله خور یې نه وای پیژندلې. د شنکۍ په اړه د کور کلي د ټولو خلکو ګمان دا و چې ښایي د کومو ډزو په منځ کې راګیره سوې وي او وژل سوې به وي. دا 2 کالو له بند نه وروسته چې شنکۍ یو سهار د بندیخانې له لویې دروازې نه خپه راووتله، نو اووه کلن زوی هم ورسره و. هغه نه پوهېده چې کومې خوا ته ولاړه سي. د ښار پر لویو لارو هاخوا دېخوا وګرځېده. د زوی دپاره یې دا هر څه بیخي نوي وو. هر څه د به یې په ډېر تعجب او حسرت سره کتله. لمر زیړ سو، خو د سر د سیوري په غم کې ډوبې شنکۍ د خپل ځان نه بلکې د خپل زوی لپاره هم څو کراته فکر وکړ. هغه لږه ډېره زده کړه کړې وه، خو د موجوده قوانینو په اساس یې نوکري نسوه کولی، ځکه چې دا هغه حالت و چې د ښځو د نوکرۍ بندیز و. که کور ته بیرته ګرځېدلی وای، ورونو او خویندو به یې زوی قبول کړی نه وای. هیڅوک هم یوې تنها ځوانې ښځې ته په خپل کور کې ځای نسي ورکولی. خیر خیرات موندل اوس اسانه کار نه و. خلک په خپله تش د سرخوان ته ناست وو. که ځان ووژني زوی به یې څه کوي؟ که هغه هم له ځانه سره ووژني نو د هغه معصوم څه ګناه ده؟ هغه په ټولو بېلابېلو لارو چارو د غور او فکر نه ترمنځ په چوک کې ولاړه وه چې سترګې یې په مخامخ ولاړ یو زلمي پرېوتې چې له ډېره وخته یې دې ته کتله. شنکۍ پرېکړه وکړه چې د زوی د ژوند دپاره به د جسم فروشي په حاشي دنده خپله کړي، او هم په هغه وخت یې مخامخ زلمي ته اشاره وکړه. زلمی سمدستي راغلی او د شنکۍ تر څنګ ودرېدی. د شنکۍ زوی دغه نوي خپلوانو ته په ډېرو عاجزو سترګو وکتل. زلمي خبرې پیل کړې. زه له ډېره وخته لکه سیوری درپسې روان وم. ما چې یو ځل ستا سترګې ولیدې بیا مې ځان کابو نه سو کړلی. زه ستاسو څه خدمت کولی سم؟ شنکۍ لکه د خوبه چې راویښه سوې وي سر له یې ټکان ورکړ.
هغې د سر پوړنی پورته کړ، سترګو کې یې نه لاچاري وه او نه بېوسي وه، سترګې یې لکه سکروټې تکې سرې وې. د لږ وخت له چوپتیا نه وروسته یې له جیب نه یو نوټ راوویستي او زلمي ته یې ور وړاندې کړ. وروره ما ته د مخامخ دوکانه زهر راوړه. د هغې فیصله بدله سوې وه. زلمي هک پک د شنکۍ د لاس نوټ ته وکتله چې په دې حال کې د پولیسو یو ګاډی هلته ودرېدی. 2-3 پولیسان ورڅخه ژر ژر راښکته سول. 2 پولیسان راغلل او شنکۍ یې له مټه ونیوله. لرې ولاړ دریم څارندوی شاید د هغوی مشر و. په ماښامي تیاره کې یې له ونې او څېرې نه د فریدون په څېر ښکارېدی. شنکۍ ته په حاشیې په تهمت ونیول سوه. د هغې زوی ډېرې چغې ووهلې، مګر هغه د پولیسو نه د خپلې مور د راخلاصولو په خاطر پوره وس وکړ، خو ځای یې ونه نیوی. شنکۍ هم د مات وزرې مرغۍ په څېر بیا په خپل زوی پسې د ځان رسولو غوټې ووهلې، مګر هغه د څارنویانو لخوا په موټر کې کښېنول سوه. موټر پوره رفتار نیولی ولاړی. د شنکۍ زوی همالته په ځمکه پروت لته ټکولې او تر هغې پورې یې په موټر پسې کتله چې تر څو موټر په دوړو کې ورکېدی. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.